نن خو به ورځمه که سر پاتې شي نن خو به ورځمه که سر پاتې شي هلته مې که زړه او ځیګر پاتې شي نن د یار د کلي په کوڅه ورځم نن د یار د کلي په کوڅه ورځم یاد خو به مې چاته سفر پاتې شي سلامونه ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه کوربه زه اکرام الله امید ملګري را سره نه دي ادب ذوقه او شاعران ملګري دي تاسو به یې پیژنئ منور غمخوار صاحب چې د بیټ نیکه پښتو ادبي غورځنګ خلیج سرپرستیاله ده او دلته هم د جنډولې اوسېدونکی ده خو اوس چونکې په ډي خان بکرشي اوسېږي د ده ادبي خدمات له هیچا نه پټ نه دي په اول فرصت کې ده د بیټنو یو ډېر لوی ګام واخیستی چې د بیټنو تذکره یې چاپ کړه بیا له هغې نه بعد د منتظر بابا کلیات یې چاپ کړی نو دا یو ډېر وډ وډ کارونه د دوه وکړل اوس بقایا هم لګیا ده او دغه ادبي هلې ځلې چې کومې دي هغه په مخ باندې بوزنوي نو موږ تاسو ته هم پکار دی چې له دوی سره هر قسم کومک واخلو او ویې کو ورسره اوس راځو چونکې د شاعري طرف ته منور غمخوار صاحب به پخپله هم یو څو خبرې درسره وکړي له هغوی خبرو نه به خوند واخلو او بیا به هغه موږ سره خپل کلامونه پیش کړي له کلامونو نه به یې هم خوند واخلو څو ورځو نه پس بیا دی روان د مسافري ته بیا هېڅ پته نه لګېږي نو راځئ ملګرو چې له منور غمخوار صاحب نه خبرې هم واورو او سندرې هم واورو شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه دی او بیا زه د امید صاحب ډېره مننه کوم چې د موږ غږ یې دنیا ته ورسولی او داسې یو پلیټفارم یې جوړ ده چې زموږ نوي کوم لیکوالان دي هغه متعرف کوي دنیا سره نو د ده ادبي خدماتو ته موږ په درانه نظر ګورو او بریاوې ورته غواړو د ما څنګ چې درمان صاحب ناسته د موږ د سیمې مترقي لیکوال نصر نګاره درناوی لرو ورته داود ملک ده دا زلمی شاعر ده د ټولو مننه کوو او بیا ډېر خوشحال چې په خپل وطن باندې د جنډولي شایکار غر شواک چې سلسله یې د کسې تر غره پورې غځېدلې ده او ځانګړتیا یې دغه ګورګورې دي چې دا ګورګورې دي پشې نو ډېر خوشحال چې د فطرت په ښکلاګانو شه ناست او خوندونه اخله ډېره مننه مړ ژوندی څه چې په یو بل باندې سلام نه شندي مړ ژوندی څه چې په یو بل باندې سلام نه شندي په داسې کلي کې مې شپه ده چې لمشام نه شندي مړ ژوندی څه چې په یو بل باندې سلام نه شندي په داسې کلي کې مې شپه ده چې لمشام نه شندي حاسدانه چرې سبب د شهرت وګرځي حاسدانه چرې سبب د شهرت وګرځي له دغې یارې څوک په چا باندې الزام نه شندي خدایه دا چا دي کې نولي د ساقي په منصب خدایه دا چا دي کې نولي د ساقي په منصب زه ورته مړ شوم له تندې خو یو جام نه شندي زه د دې ملک له خارجه پالیسۍ ښه خبر یم دربان سے موږ سیاسي شاعري کوو زه د دې ملک له خارجه پالیسۍ ښه خبر یم یا به مروس وي کمزوري یا امریکا کمزوري په دیوالونو شوهارونه راته وغږېده په دیوالونو شوهارونه راته وغږېدل چې په دې ملک کې لویه ستونزه مردانه کمزوري په دیوالونو شوهارونه راته وغږېدل چې په دې ملک کې لویه ستونزه مردانه کمزوري واخلي د قاتل خنجر لاسونو کې تسبیح ورکي واخلي د قاتل خنجر لاسونو کې تسبیح ورکي دلته منصوبې ته خلک نوم د حادثې ورکي ټول متقاعد جنرالان میشت په اروپا کې دي ټول متقاعد جنرالان میشت په اروپا کې دي هسې نه چې راز د اټم بم د اساسې ورکي خلک څه په چل هنر په سر د کمر ودروي خلک څه په چل هنر په سر د کمر ودروي بیا ورپسې راشي په مزه مزه ګسې ورکي هلته پلوي د شریعت ولاړ طالب سره هلته پلوي د شریعت ولاړ طالب سره دلته امریکا ته د طالب په ضد اډې ورکي ډېر دي داسې خلک چې د ون په مزارونو ږدي
ډېر دي داسې خلک چې د ونه په مزارونو دي څوک به داسې نه وي چې بربنډو ته جامې ورکړي یغم خواره هر یو جوماتونو ته شمسی اخلي یغم خواره هر یو جوماتونو ته شمسی اخلي داسې سړی نسته چې اجرو ته سرندې ورکړي ډېره مننه یغم خواره هر یو جوماتونو ته شمسی اخلي داسې سړی نسته چې اجرو ته سرندې ورکړي ډېره مننه خوشحال آباد ډیرو ګرانو اوریدونکو منور غمخوار صاحب ډیر ښکلي کلامونه د سره پیش کړل د ده د موږ خپل یو لهجه ده چې هغه د استعمالوي موږ ډیر خوند ځینې اخلو خپل ټکي دي خپل لفظونه خپلې محورې دي نو موږ خوند ځینې واخیستی تاسو به هم خوند ځینې اخیستی وي خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسیږي په راتلونکو نورو پروګرامونو کښې بیا به یې وجود کېږو موږ ټولو ملګرو ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان